په ما باندې چا جادو کړی دی. زه کوشش کوم چې په شرعي طریقې سره د الله رب العزت زمانه ختم کړي، خو یو کس دی چې هغه زه وینم کله هم نو زما طبیعت خراب شي او دردونه را باندې راشي، سترګو نه مې اوښکې ځي، نو یې چا راته وایي چې کیدای شي ده په تا باندې جادو کړی. ځکه چې بعض خلک وایي چې څوک په چا باندې جادو وکړي او هغه بیا ته ویني نو په سړي باندې اثر کوي. دا خبره حقیقت لري او که نه؟ الجواب، اول خو دا خبره یاده کوي چې زمونږ طرفونو ته په ما باندې چا څه کړي دي، دا جمله ډېره استعمالېږي او دا کله حقیقت ومي کله دروغ ومي. حقیقت داسې دی چې کله بېدیني ډېرېږي که نه، نو هلته کوډې منترې جادو غلطه نظریه غلطه عقیده دا خورېږي. لکه اوس یو سړی ځي یو مسلمان باندې کوډې کوي جادو کوي دې دپاره چې د ده کور تباه شي، د ده کاروبار ختم شي، دی بیمار شي. سوچ وکړئ چې دا سړی د ایمان په کومه مرتبه کې دی. یعنی چې خپل یو ورور او اکثر ګوره خپلواني کوي په یو بل، دا نه چې پردي د پردي سره څه کار دی. او داسې ډېرې واقعې ما ته ملګرو بیان کړي دي او موږ لیدلي دي چې صرف په دې چې دا کور د خوشحالۍ دی، راشه صرف وکړي چې دا کور کې غمونه راشي. دې سړي له الله پراخه رزق ورکړی دی صرف په دې، ولې د الله رزق ورکړی دی، ولې د ده حالات ښه دي، ولې دی خوشحاله دی، ولې دی خاندي، د دې د لاسې پې کړي دي. بیا زنانو کې په نسبت د سړو د جاهي ډېرې زیاتې دي. د الله نه یره پکار ده. او موږ دا خبره ذکر کړې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک یو کوډګر نجومي پالګر له صرف لاړ خبره وله نه مني، څلوېښت ورځې لمونځ نه قبلېږي. چې صرف لاړه شي بس خبره وله نه مني، تصدیق یې نه کوي. او چې تصدیق یې کوي چې او دی چې رقمې خبرې کوي او د غیب دا دعوې کوي دا صحیح دي، بیا خو بې سړی کفر ته وځي. ځکه چې د غیب و علم خو خاص د الله سره دی. نو اول خو نصیحت چې ګوره د الله نه وهېرېږئ. دویمه دا جمله د دې نه کاروبار هم جوړ شوی دی. اکثر ویم او ښه په احتیاط سره ویم، دا دمګر چې کوم دي، لکه اوس ګوره دم شریعت کې شتي، خو هغه د شریعت په حدودو کې دن نه دی. اکثر زموږ په ملکونو کې چې کوم دمګر دي دوی د شریعت په حدودو خیال نه ساتي. د دوی تجارت روان په دې دی، څوک یې خواله ورغی ما ته دا مسله ما ته دا بس صحیح شو، په تا چا څه کړي دې وهم کې پرېږدي. زما خوا ته یاره که روزانه نه به دویمه ورځ کس راځي، طبیعت مې داسې دی او دغه دی او داسې، زه ته مې وروره روغ رمټې، هېڅ طلب نشته. د معدې مسله به دي، ټینشن درته جوړ شوی دی ځکه چې مسافرې مسلې به راته ډېرې شي. ډېرو له الله رب العزت د دې خبرې سره روغ صحت ورکړی دی. بیا ما ته سټوري او قصې شروع کړي چې هغه ما ته چا وایي چې په تا باندې داسې دی او په چا تا داسې او په تا داسې. پرون موږ څه کسانو سره ناست وو، پرونۍ خبره د شپې یو کس واقعه بیان کړی چې یو کس ته دقه شان یو کوډګر د دمګر په شکل کې پکې مخامخ خو نه وي چې دا قصې ورته ویلي چې په تا باندې 1540 پیریان دي. 1540 یو نو دوه نه لس نه 1540 او دا غریب لیونه کړی چې د ورځې ته یو مباسي لوی کار دی. د الله نه یره پکار ده. نو دې کې ډېر احتیاط کوي. اوس یو سړی دا خو د الله نه نه هېرېږي، خو موږ ته خو به د خپل دین خیال ساتو، د خپلې عقیدې به خیال ساتو، د خپلو لوڼو خویندو میاندو ښځو به خیال ساتو چې زموږ عزت چېرته خراب نه شي، او د ټول نه غټه خبره چې زموږ دین چېرته خراب نه شي. نو صحیح ده، ګوره ما خو اوله کې وایي چې شتي او قرآن او حدیث ثابت دي چې کیدای شي چې کله الله وغواړي. ورسره دا خبره یاده کړه چې دې باندې یو غټ کاروبار هم روان دی. که دې ملک ته وګوره الحمدلله تبارک الله، دا قصې به تاسو لیدلي نه؟ دا خلک اوس دوی دا قصې زده کړي دي. دې ملک دا خلک نه دي چې کله دوی د نورو ملکونو د خلکو سره دا ګډون ډېر راغی او دوی بهر ته لاړو رالو، دنیا په الله ډېره پراخه کړه. اوس د بعضو نه لږې ډېرې ما دا قصې اورېدلي به ما چا څه کړي دي او نور دا خلک دا قصې سره پېژني نه، ځکه چې عقیدې د توحید ده. بل د الله نه یېرېږي چې څنګه زه ورځم په یو کس پسې د دې لپاره چې دا پلانې تباه و برباد شي، د ده ښځه د نه جدا شي، د ده بچي د نه جدا شي. یو دا خبره. بیا د هغې نه به ضرور دې مسلې له راځو چې زه کله یو کس وینم په ما باندې تکلیف راشي. دا خبر یاده کړئ چې د سحر او د جادو د علاج دوه طریقې دي. یو طریقه خو هغه دا ده چې کوم جادو په چا باندې شوی هغه معلوم کړی شي، په دغه طریقې سره نه چې پیریان به یو دا به یو دغه معلومات وکړی شي، هغه جادو پته ولګي او بیا هغه کولاو کړی شي او ویسیزي یا اوبو ته یې ور واچوي، هر څه چې ورسره کوي. یو طریقه دا ده. خو که داسې نه کېږي نو بیا دویمه طریقه دا ده چې شرعي دم ورسره دوايانې مباح، دوايانو کې حرام استعمالول هم ناروا ده. شرعي دم موږ دلته اوس هغه طریقه تفصیلي نه بیانوم،
قرآن ویل، حدیث کې کمی دعاګانې دي، عامې دعاګانې په یو مریض ویل د دې ثبوت شته، یا په اوبو باندې قرآن ویل هغه څکل، یا په هغې لامبل او داسې. یو ورسره دا یاده کوي چې الله ډېر یادول، سهار ماښام الله یادوه، الله رب العزت به د دې جاکونه ساتي. خصوصا د سهار اذکار یادې کوي، زده کوي، وایي، بیا د ماښام اذکار وایي، مانځه به چې کوم اذکار په دې زموږ ډېر ټیم نه لګي، خو رب العالمین په حفاظت کې به ته څلېرویشت ګنټې ورسره دا یاده کړه چې دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا ډېر وایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم معنی څه؟ یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطان نه، یعنې ته مې بچ کړه د شیطان په مخه دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بل هر کار چې شروع کوي بسم الله ته وخت کې وایه، الله به پکې برکت اچي. ورسره دا یاده کړه کور کې دا تصویران مسویران چې جوړني د دې د لاسه د رحمت ملایک دننه راځي، او داسې کور کې جاخې ماخې ډېري. یو دا کار، بل چې وده کېږي د خوب نه مخکې اودس چاردام، د خوب چې کوم اذکار دي هغه ویل، آیت الکرسي ویل، سوره بقره آخري دوه آیتونه وایي، د آخرني 3 سورتونه په لاس کې به چوف کوي، په ټول بدن یې راکاږي. رب العالمین به د هر طرف نه حفاظت کوي، او هېڅ حرج په دې کې نشته چې تا ته پته لري چې پلانې دم اچي د شریعت په حدودو کې دننه تقوادار سړی دی او ته د هغه خواله ورشي، خو چې عقیده یې صحیح عقیده برابر وي. خو اوس دا مسله چې زه دغه کس وینم په ما باندې څه چل کېږي، نو ګوره دا یاده کوي چې په شریعت کې دا مسله نه ده ثابته چې چا په چا باندې جادو کړی، نو که دغه کس دی ویني دا چا چې دا جرم کړی دی، نو په هغه باندې څه چل کېږي، تکلیف راځي، داسې دلیل نشته. الا بعض هغه کسان چې په دې دم درود کې تجربه ډېره ده، هغوی دا خبره کوي کېدی شي چې یو کس په بل کس باندې جادو کو، هغه کړی د ده مخې له ورشي، نو په هغه باندې تکلیف ډېر شي، دا کېدی شي، خو خبره بیا هم کېدی شي کېده. ورسره دې کې ډېر احتیاط پکار دی، لکه په دې سره موږ په چا دعوه نشو کولی چې ده په ما جادو کړی دی، بیا مسله ډېره ورانه شي. لکه اوس یو سړی دی ته ورسره میلاو شوې او په خېټه یې ډېر شو، طبیعت یې خراب شو، بیهوشي د باندې راغله، ډایرکټ دعوه کوي چې یاره دې سړي په ما څه کړي، دا مناسب نه وي، ځکه چې د هغې دپاره که یو څوک دا ثابتوي چې پلاني په ما باندې جادو کړی دی، نو د هغې دپاره 2 خبرې لازم دي. یو دا چې دا سړی په خپله اقرار وکړي چې او ما په ده جادو کړی دی، بیا خو ثابته شو. او که دغه نه نو 2 رښتیني ګواهان چې او موږ په خپله دغه کس لیدلی دی چې ده په ده باندې جادو کړی دی. او که داسې شي نو بیا به خبره ډېره ورانه شي، ځکه چې هېڅ پته نه لګي. یو کس تا خواله راغی، ښه دینداره کس دی، ښه روغ کس دی، هغه دا قصو کې نه دی، او په دې د چا باندې چې جادو شوی دی، کوډې پې شوي دي، په داسې اثرات داسې راغلي چې تکلیف یې ډېر شو، او ډایرکټ دغه مخامخ سړی رانیسه، نو دا به ظلم به پکې وشي، که نه کېږي پکې ظلم به وشي. الله رب العزت چې موږ ټول د دې کوډونه، جادونه، د هر قسمه شر نه دی الله موږ ټول وساتي، او په چا چې دا شوي دي رب العالمین د هغوی له روغ صحت ورکړي.